السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو ستړي مشئ، هیله لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ تاسو ته راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره، یا نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به در وښیم چې څنګه کولی شو د ټلیګرام چینل او ګروپ جوړ کړو. سمه، باوري او دقیقه طریقه د پیسو والا چینل څنګه جوړولی شو. نو راځو، لومړی به تاسو ورته په ټلیګرام کلیک واخلئ. کله مو چې په ټلیګرام ورته کلیک واخیستو، تاسو ته به ټول ټلیګرام هغه آیکنې هر څه راښکته شي. کله چې تاسو ته د آیکنې راښکاره شوې، لومړی درته ښایم چې چینل څنګه جوړ کړو. مثلا د ټلیګرام چینل څنګه جوړ کړو. راځو په ویډیو پیل کوو. ښه، را به شئ تاسو په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. دلته د نشان چې ښکاري، په دې نشان به ورته کلیک وکړئ، د دې قلم په شان نشان. کله مو چې دلته کلیک ورته واخیستو، نو تاسو به بیا دلته راشئ، پاسې لیکلي دي کرییټ چینل، نیو چینل. تاسو به په دې چینل ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې چینل ورته کلیک واخیستو، نو دلته له تاسو څخه یو څو نوم غواړي، د چینل نوم در څخه غواړي، د هغه تصویر در څخه غواړي، او بیا به تاسو په ډسکریپشن کې یو نوی داسې ښکلې جمله، یو ښکلې د چینل د دې څه په اړه دی، د دې په اړه به لږ معلومات ورته ولیکئ. نو مثلا زه اوس ورته لیکم چې انلاین کریپټو، دا زما د چینل نوم دی. انلاین کریپټو مثلا دا زما د چینل نوم دی. یو سټیکر هم ورته اضافه کوم، انلاین کریپټو. نو دا به شئ دلته په ډسکریپشن کې به تاسو یو ښکلې کوچنۍ جمله ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم چې انلاین کریپټو ډیلی information and learning online crypto future and spot signal. مثلا ما دلته یو نوم ورته ولیکه چې انلاین کریپټو ډیلی انفارمیشن اینډ لرنینګ انلاین کریپټو فیوچر اینډ سپاٹ سیګنل. دا زموږ د ویډیو ډسکریپشن شو، د چینل ډسکریپشن شو. نو تاسو به راشئ، دلته به په دې ځای ورته کلیک واخلئ، د کوم د عکس نشان چې ښکاري، تاسو به بیا دلته یو عکس ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دلته یو عکس ورته ګورم، یو عکس ورته انتخابوم. مثلا دا زما یو عکس شو، دا ما یو عکس ورته انتخاب کو. نو تاسو به راشئ، بیا به په دلته په دې نشان ورته کلیک واخلئ، په دې نشان به ورته کلیک واخلئ. تاسو ته دلته یو نشان ښکاري، د دې صحیح علامه، په دې چې کلمه به ورته کلیک واخلئ. نو صبر کوو، زموږ چینل ویریفای شو. نو داسې نه دی چې په همدې خالي پرېږدي. را به شئ دلته په دې ځای ورته کلیک واخلئ، په دې چې کلمه باندې. کله مو چې دلته کلیک ورته واخیستو، نو ستاسو چینل به جوړ شي. دلته اوس له تاسو څخه دوه اپشنې دي. لومړی دلته درته لیکلی دي چې پبلیک چینل can be found in search, anyone can join them. معنا دا لري که نه چې پبلیک چینل چې دی هر څوک کولی شي چې ورته جوین شي، هم د لینک په واسطه، هم آنلاین ډول په سرچ کولو کې هم وکولی شي چې ورته جوین شي. پرایویټ چینل څه معنا؟ پرایویټ دا معنا لري که نه چې پرایویټ چینل can only be joined via invite link. معنا دا چې هغه خلک کولی شي چې یوازې ته ورته لینک ولیږي، دوی بغیر ستا له اجازې نشي جوین کېدلی. نو پرایویټ چینل خو خلک د دې لپاره کاروي، مثلا د وي آی پي یو سیګنل ګروپ دی، په هغې کې خلک پرایویټ چینل کاروي، یا بل داسې نور چینلونه دي، هغې کې ورته خلک پرایویټ کاروي. نو موږ خو تاسو خو آنلاین کریپټو دی، هر څوک کولی شي چې معلومات ترې واخلي، هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي. نو پبلیک چینل باید ورته انتخاب کړو. دلته د تاسو څخه یو لینک غواړي. لینک باید په داسې ډول وي چې علامه شتون ونه لري، یعنې خالي باید لیکل وي. مثلا زه ورته لیکم چې انلاین فاصله هم باید شتون ونه لري، دا په یاد ولرئ. انلاین کریپټو سرویس. ښه، له موږ څخه خو یې دا نوم واخیستو. راځو په دې نشان بټن ورته کلیک اخلو، دلته په دې نشان ورته کلیک اخلو، زموږ چینل به ویریفای شي. ښه، نو دلته له تاسو څخه دا وایي چې تاسو کوم خلک دې ته اډ کوئ. مثلا لومړی واره کې خو نفر همداسې وي، مثلا زه دلته یو دوه درې نفره ورته اډ کوم، یوازې تاسو طریقه ښیم، پوه شوئ. نو دلته په دې غشي بټن به ورته کلیک واخلئ، په دې غشي به ورته کلیک واخلئ او ستاسو چینل به ویریفای شي. نو زموږ چینل ویریفای شو، دې ته حسین ډینوایس لینک. زموږ چینل ویریفای شو، ومې لیدل 2 سبسکرایبر لري. زموږ چینل چې ویریفای شو 2 سبسکرایبر لري، او د آنلاین کریپټو په نوم همغه چینل دی.
نو دا زموږ د نننۍ ویډیو وه او د چینل د ویریفای کولو چینل د جوړولو څنګه کولی شي د پیسو والا چینل جوړ کړو. نو ملګرو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه چینل ویریفای کړئ. اسانه طریقه ده او دقیقه طریقه ده. د بلې ویډیو خدای په امان. که تاسو چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل درڅخه حتما سبسکرایب کړئ. ستاسو یو لایک یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته د زیاتو هڅو ورسوي. مننه، ښه وخت او ښې چارې ولرئ.